اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ترکمنستان د وزیرانو شورا مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف له مولوي امیر خان متقي سره ټلیفوني خبرې کړي. یاد وزارت ویلي چې د ترکمنستان بهرنیو چارو وزیر د کونړ زلزله ځپلو سره د خواخوږي ترڅنګ د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردي محمدوف د خیریه بنسټ له لوري د عاجلو بشري مرستو چې پکې پوښاک، خیمې، درمل او خواړه شامل دي د اسلامي امارت ته د ژر تسلیمولو خبر ورکړی. د غرض متقي د کونړ زلزله ځپلو ته د یادو مرستو د پر وخت رسولو ډاډ ورکړی. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي هم له متقي سره په ټلیفوني خبرو کې د ختیځ افغانستان د زلزلې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي په څرګندولو د ایران د شاوخوا 200 ټنه مرستو یادونه وکړه او د نورو اړینو مرستو د برابرولو لپاره یې د خپل هیواد چمتووالی اعلان کړ. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د اسلامي امارت سفارتونو هیواد کې د وروستیو زلزلو له امله غم شریکۍ مراسم ترسره کړل. په قطر، ترکیه، ترکمنستان، ابوظبي، پاکستان، هند، چین، اندونیزیا، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو کې د اسلامي امارت سفارتونو د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د وروستیو زلزلو له امله د غم شریکۍ مراسم ترسره کړل. دغه مراسم چې په یادو هیوادونو کې د اسلامي امارت سفارتونو کې ترسره شول د کوربه هیوادونو له چارواکو سربیره بیلابیلو بهرنیو سفیرانو او ګڼو ډیپلوماټانو برخه اخیستې وه. خپله غم شریکي له افغانستان سره د تعزیت په کتاب کې درج کړه.